بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو او زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ورځې درس هغه لوی مشترک قاسم لرو او دې باندې به انشاءالله کار کوو. لومړی راځو لوی مشترک قاسم پیژنو چې څه ته وایي. د دوه یا څو عددونو ترمنځ لوی مشترک قاسم عبارت له هغه عدد څخه دی چې نوموړي عددونه پر همغه عدد باندې پوره تقسیم شي. څه معنا؟ مثال که موږ ته ووایي چې تاسو د 10 او همدارنګه د 15 عددونو ترمنځ مشترک قاسم یا دې ته بل جی سی ډي هم ویل کېږي. مشترک قاسم یا جی سی ډي چې کوي په لاس راوړئ. د تل لپاره یاد ولرئ چې کله هم وغواړو د دوه یا څو عددونو ترمنځ مشترک قاسم په لاس راوړو، لومړی عددونه تجزیه کوو. چې کله مو عددونه تجزیه کړل، بیا د تجزیه شوو عددو کې هغه عددونه یا هغه قاعدې را اخلو چې په دواړو کې مشترک اوسي. چې داسې مشترک قاعدې یا عددونه مو پیدا کړه، بیا په دوی کې اوس کوم یو لیکو؟ په دوی کې هغه لیکو چې توان یې تر ټولو کوچنی اوسي، او غیر مشترک عدد یا غیر مشترک قاعدې نه لیکو، له هغوی څخه صرف نظر کوو. مثال ته راځو. لومړی مو ویل عددونه تجزیه کوو. 10 راخلو، تجزیه کوئ. په څو دېرش باندې؟ په دوو. 1 2 2 5 2 10. بیا هم په 2 دېرش باندې په څو دېرش باندې؟ 3 5 3 15. بیا هم په څو دېرش باندې؟ 15 1 5 15. دې نه لیکو چې 10 مساوي کېږي 2 ضربې 3 ضربې 15. یا ضربې کوم عدد مشترک نه شي چې هغه په شکل ولیکو، نو تجزیه کوو څو؟ 15. په څو دېرش باندې؟ په دوو نه دی، ځکه لومړی رقم یې نه صفر دی نه جفت دی، په درېو دی، ځکه چې ارقام یې جمع په 9 کېږي او 9 په 3 دېرش واړه دی. نو دلته به 3 ورکړو. 1 3 3 یو پاتې شو چې ولیکي 15 5 3 15. بیا هم په 3 دېرش دی 5 3 15. بیا هم په څو دېرش دی 15 1 5 15. اوس راځو د دې عددونو ترمنځ مشترک قاسم یا جی سی ډي چیک کوو، ټاکو چې د دې ترمنځ جی سی ډي څو دی. اوس موږ ویل چې کله مو عددونه تجزیه کړل، هغه عددونه لیکو چې په دواړو کې مشترک وي. د ده به هم د ضربې عوامل ولیکو. د 45 45 مساوي کېږي 3 ضربې 3 ضربې 15. لیکو چې 45 مساوي کېږي 3 څو ځله؟ 2 ځله. 3 په توان 2 ضربې 15. ها، اوس راځو. موږ ویل چې کله مشترک قاسم ټاکو د تجزیه نه وروسته، هغه عدد یا هغه قاعده لیکو چې په دواړو کې مشترک واوسي. اوس دلته 2 شته، عدد 2 شته؟ نه، مشترک نه دی. غیر مشترک دپاره موږ ویل چې له دې څخه صرف نظر کوو، نه یې لیکو. 3 دلته شته او دلته هم شته. دلته د 3 توان 1 دی او د 3 توان 2 دی، ځکه وایو چې هر عدد توان یې توان یې 1 دی. نو هغه 3 لیکو چې تر ټولو توان ټیټ وي. د دې توان ټیټ دی، دا 3 لیکو. ضربې 15 دلته هم دی او هلته هم دی. کوم یو توان ټیټ دی؟ دواړه یو شان دی. ضربې 15 هم لیکو. نو لیکو چې د دغو عددونو ترمنځ مشترک قاسم یا جی سی ډي دا به مساوي شي 3 ضربې 15 15. یعنې دې ته لوی مشترک قاسم هم په همدې اساس وایي چې تر ټولو لوی عدد په عددونو کې چې همزمان 15 او 15 سره پوره تقسیمېږي، هغه عدد څو دی؟ 15. یعنې 15 نه لوی عدد داسې شتون نه لري چې همزمان 15 او 15 سره پوره تقسیم شي. هغه عدد چې تر ټولو لوی عدد چې د دواړو عددونو پرې پوره تقسیمېږي، هغه عدد څو دی؟ 15 دی.